احمد شاه د روان کال د غویي میاشتې په 21مه نیټه د مزار شریف ښار د اومې امنیتي حوزې اړوند د کارتي اماني له سیمې څخه د ښوونځي له لارې تښتول شوی و. تښتونکو د هغه د ازادۍ په بدل کې د څو میلیونو افغانیو نغدو پیسو غوښتنه کړې وه. خو د بلخ ولایت ګډو استخباراتي ځواکونو د احمد شاه د ځای د موندلو لپاره خپلې هڅې پیل کړې. شاوخوا 2 میاشتې وروسته وتوانېدل چې د هغه د ساتلو ځای ومومي چې بالاخره یې د یادو کره معلوماتو پر بنسټ د مزار شریف ښار د 4مې ناحیې په اړوندو کې عملیات پیل کړل. زه او زما همکار چې له نږدې د دې عملیاتو شاهدان یو پوهیږو چې د تښتونکو سره به استوګنیزو کورونو کې وسلواله نښته اسانه نه ده، خو د اسلامي امارت ځواکونو په خورا هڅه او احتیاط سره دا عملیات بریالي پای ته ورسول او احمد شاه د تښتونکو له منګلو روغ رمټ وژغوره.